وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او میش دغه بنی اسرائیل جدا جدا کړل 12 قبیلې ډلې ډلې او میش موسی علی السلام ته وحی وکړه کله چې د هغه نه خپل قوم یو بو غوښته چې ته په خپل امسا سره کاڼی ووهه نو د هغې نه 12 چینې جاري شوې په تحقیق سره ټول خلک خپل خپل ګودر وپېژنده او میش په هغې باندې د وریځې سوری وکړ او په هغې باندې مومن او سلوه نازل کړل توسې د هغه پاکیزه شیان نه خورئ چې میش توسې تادر کړی دي او دوی په میش ظلم نه و کړی او لیکن دوی خاص په خپل ځانونو ظلم کوه. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. او کله چې دوی ته وویل شول چې توسې په دې کلي کې اوسېږئ او له دې نه خورو کوئ کوم ځای چې مو خوښه شي او توسې ویایئ وبخښه زموږ ګناهونه او په دروازه کې سجده کوونکي داخل شئ موږ به توسې ګناهونه وبخښو زر ده چې موږ نیکي کوونکي ته نور زیات ثواب ورکړو. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. نو هغه کسونه چې ظلم یې کړی و هغه خبره چې دوی ته ویل شوې وه په بل شان بدله کړه نو میش په هغې باندې د اسمان عذاب راولېږه په سبب د هغه ظلم چې دوی به کوه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. او تله دوی نه د هغې کلي په باره کې پوښتنه وکړه چې د سمندر په غاړه وه کله چې به دوی د خالي په ورځ د حد نه تېرېدل کله چې به دوی د دوی د خالي په ورځ خپل کبان ښکاره راتلل او په هغه ورځ کې چې دوی به په خالق شه نه وي داخل نو دوی ته به نه راتلل. همدارنګې موږ دوی امتحانوو په سبب د هغې نافرمانۍ چې دوی به کوله.